په کابل کې خلک د مخابراتي شبکو د انټرنیټ لوړو بیو او خراب کیفیت په اړه شکایتونه کوي او وایي چې د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمتونه په هغه کچه نه دي په کومه کچه چې دوی قیمتونه ټاکلي دي او له خلکو پیسې اخلي. دوی وایي د هیواد روانو اقتصادي حالاتو ته په کتو سره اړتیا ده چې د انټرنیټ بیې راټیټه کړل شي. دوی وایي د افغانستان خلک ډیر بېوسه دي او بل دا چې ډیری یې په نورو بهرنیو هیوادونو کې مسافر دي او اړتیا ده چې له انټرنیټ څخه ګټه واخلي. خو د دوی لپاره ستره ستونزه بیا دا ده چې د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې کم دی چې دوی له اړوندو مسؤلینو څخه د حل غوښتنه کوي. غوښتنې هم دا دي چې د خلکو بېوزلۍ ته او د خلکو هغه ته وګوري او بیې باید چې ټیټې کړي. په دې چې نن سبا خو زیات خلک بهر اوسیږي. د انټرنیټ په واسطه نن سبا د فیسبوک له لارې د یوټیوب د لارې ډېر خلک داسې دي چې هغه د نړۍ نه خبرېږي د یو څه معلومات حاصلولی شي. دغه انټرنیټ چې دی پاله سوی دی څوک خلک استفاده ځینې کوي هغه هم چې دی په داسې قیمت باندې دی چې مقصد د عادي خلکو در وس لوړ دی. یعنې که کم پیسهداره خلک یې هغه استفاده کولی شي او داسې هم خاص استفاده څوک نه شي کولی. د خلکو د دې شکایتونو سره هممهاله د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له اترا ادارې سره په ګډه یو خبري کنفرانس ورکړ او د نورو ګڼ شمېر معلوماتو ترڅنګ پکې د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټي بیو په کموالي او کیفیت لوړولو هم خبرې وکړې او وی ویل چې ډیر ژر به په ټول هیواد کې د انټرنیټ په بیو کې کموالی راشي. اترا ادارې فوکس او ټول توجه په دې باندې وي چې په ښه کیفیت باندې خدمات ملت ته وړاندې کړی شي او په ښه قیمت باندې. د قیمت په حواله باندې تاسو ته وویل وفرمایل چې تقریبا 30% 38% په پیازیګو کې چې بغیر دغه کڅوړو نه و هغې کې کموالی راغلی دی. دغه شانته د انټرنیټ چې غریبو خلکو به کوم استعمال کاوه په هغې کې 1 GB 2 GB د هغې په قیمت کې ډیر کموالی راغلی. په افغانستان کې د انټرنیټ د بیو په لوړوالي او خراب کیفیت خلکو مخکې هم په بار شکایتونه کړي چې هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. خو دا ځل د اسلامي امارت چارواکو په کلکه ډاډ ورکړی چې د خلکو دا ستونزه به په ډیره کمه موده کې حل او د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټي بیو کې به کموالی راشي. عزت الله احمدزی CMG کابل.